السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، ستاسو سوال او پوښتنه دا ده چې ذاتي صفات د الله تعالی څو دي؟ اووه دي که اته دي؟ نو محترم المقام، زمونږ د مسلک او زمونږ د عقیدې والا کتاب اب المنتهی چې ده، نو په هغې کې ذاتي صفات د الله تعالی اووه ذکر دي. هر چې تکوین دی نو دا پکې داخل دی که دا پکې داخل نه دی. په دې کې خو ډېر تفصیلي جواب دی او هغې باندې به ډېر ټایم لګېږي، خو علما ځینې وایي چې دا تکوین چې دی دا داسې صفت دی چې دا د الله تعالی ذاتي دی او دی په دغه اوو کې حساب دی. مقصد د اوو کې داسې صفات شته چې دی د هغې سره متصل یو ځای ذکر دی او دا په هغې کې شامل دی. ځینې علما وایي چې نه، دا تکوین ترېنه خارج دی او دا اتم دی، چونکې دا تکوین د الله تعالی صفت دی. صحیح ده؟ او دغه اووه صفات چې دي نو دا اتفاقي دي او دا تکوین چې دی نو دې کې د علماو اقوال دي او خبرې دي پکې، فلهذا د دې وجې نه د علماو د دې اقوالو د وجې نه دی په هغې اووه کې مستقل شمار نه دی. ښه؟